زما ورونو په عقیده کې ډېر زیات خیال ساتئ. خو د فتنو دور دی. عقیده به دې دا وي چې الله جل جلاله واحد لا شریک ذات دی او ټول انسانان در نبیانو در رسولانو پورې دا د الله تبارک وتعالی بندگان دي. نو الله خالق دی، موږ او رسولانو نبیانو ولیانو نیکانو صالحین دا ټول مخلوق دی او د الله تبارک وتعالی صفت به د الله و مخلوق ته نه ورکوي. لکه د الله جل جلاله صفت دا دی الله عالم الغیب والشهاده والله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده والرحمن الرحیم. رحمان الرحیم ذات الله دی، په پټو پر ښکارو باندې خبر ما الله تبارک وتعالی. دا به دې عقیده نه پیغمبر ته علم غیب سته، نه ولی ته علم غیب سته، نه یو د الله یو بل نیک بنده ته علم غیب سته. علم غیب خاصه د الله تبارک وتعالی ده، دا بل چاته نسته. نو الله واحد دی، لا شریک دی. نه په ذات کې د الله تبارک وتعالی سره څوک شریکان سته چې دوه درې څلور خدایان دي، نه د الله په صفاتو کې څوک شریک سته چې کم صفت د الله تبارک وتعالی دی هغه د الله په بندګانو کې بیا د چا نه ده. لکه مثلا که ته دای مثال ووایې چې خدای هم عالم دی، موږ هم دا دی، موږ په بندګانو کې هم د الله بندګان سته عالمان. علم د خدای صفت هم دی، دا صرف د الله لفظ کې سره یو دی. علم تورې نه دی، دا علم نور د الله تبارک وتعالی علم او د الله د بندگانو علم، د علماو علم نه، د پیغمبرانو علم د الله تبارک وتعالی او علم ته د یوې ذرې برابر هم نه. نو شرک به سړی نه کوي. څه معنا؟ یعنی الله واحد لا شریک دی، نه د الله سره په ذات کې څوک شریکان دي، نه د الله سره په صفات کې څوک شریکان دي. او پر ټولو حلالو باندې د حلالو ایمان دی او پر ټولو حرامو باندې د حرامو ایمان. یعنی که سړی په ګمراهۍ کې غلط دی، سړی یو شی باندې د سړي دا ګمان دا به حلال وي یا حکم نه دی ور معلوم، اجمالي ایمان دا دی چې ټوله شیان چې خدای حرام کړي زما په هغه باندې د حرام ایمان، او پر ټولو شیانو باندې چې خدای حلال کړي پر هغه باندې د حلالو ایمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم او جبرائیل علیه السلام راته ویل که چیرې مؤمن مسلمان دا عقیده وساتي د توحید او په دې عقیده باندې مړ سي، نو الله تبارک وتعالی به یې جنت ته داخل کړي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټول جنتیان کړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل قلت وان زنا وان سرق، وای ما و جبرائیل علیه السلام ته ویل ای جبرائیل که چیرې په د انسانانو کې یو سړي نعوذ بالله زنا کړې وای، یا زنا کوله یا غلا کوله، قال وان زنا وان سرق، که څم زنا کړي غلا کړي خو څه شي عقیده د توحید وي، الله واحد ولا شریک ذات بولي، الله جل جلاله دا مؤمن جنت ته داخل کړي. د حدیث شریف په شرح کې زموږ علما لیکي مقصد دا دی اوس یو سړی نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله زنا کړې ده، خو د سړی له اخلاصه توبه وکړله چې الله ما په دا ګناه باندې معاف کړي، زه به د آینده د ابد الابد لپاره به بیا دا غلط کار نه کوم، او مړ سو نو الله تبارک وتعالی به جنت ته داخل کړي. او یو سړی د غلا کړې ده، د غلا وروسته د دغه مسلمان د اعمال بیرته هغه ته ور وسپاري. یا غلا کړې ده یو سړی د چا څه چې مال وړی دغه ته کښېنسي چې وروره زه په تا ملامت یم، ما ستا مال وړی دی، ما وبخښه، هغه وبخښي، دا سړی اوس مړ سو نو الله تبارک وتعالی به جنت ته داخل. او یا د انسان په غلط فهمۍ کې په ناپاهمۍ کې د انسان څخه د بل مال خوړل سوی دی، خدای را ولاړ سو د الله په دربار کې په دونه اخلاص باندې هغه توبه نصوحا چې بولي هغه توبه یې وکړله، مړ سو، الله تبارک وتعالی به جنت ته داخل کړي. الله عز وجل دې موږ او تاسو جنتیان کړي. الله دې مو د توحید پر عقیده باندې ژوند په نصیب کړي. الله دې له شرک او له کفر او له ضلالت د ګمراهۍ څخه وساتي. خلکو اوس دغه شرک په عقیده باندې دکانداري کوي، خلک د شرک په عقیده باندې دکانداري کوي چې هر څونه ګمراه مذهب والی هندو ته چې ته وایې ته ولې هندو هغه دلیل نه وایي، هندوان داسې نه کوي، هندوان ته ورسه 2000 دلیله به درته ووایي. سیک ته چې ته ووایې چې ته سیک یې ته کافر یې هغه دلیل درته وایي نه زه پر حق باندې یم. نو د دې دا معنا نه ده چې دی پر حق باندې دی. زموږ په زمانه کې هم دا رقم دی، اوس د فتنو دور دی، نو ایمان د خلکو سوړل کیږي، مؤمن د مؤمن ایمان په کفر باندې بدلیږي په مختلفو ذریعو باندې. یوه ذریعه د ایمان د بدلیدلو دا د وروره تاسو به د مجلس کې نعوذ بالله عقیده به دې دا در جوړ کړي حرامو ته به ته حلال وایي، او که چا حلالو ته حرام وویل دا سړی په دې خبر باندې کافر دی، او که چا و حرامو ته حلال ویلم کافر دی، حرامو ته حلال ویل حلال ته حرام ویلم کافر دی. نو دا څنګه کیږي؟ د دې څخه ځان د بچاو دپاره څه صورت دی؟ یو صورت یې دا دی چې ته به علم حاصلوې، دونه به ځان ته دا معلوموي چې دا حلال دی دا حرام. دویمه خبره دا ده چې په هر اخور کې سر وهل او در هر چا لاندې تلل، در هر چا در حکم تابعداري کول، په هر پالټي باندې ننوتل، د هر خلکو سره
مجلس کول، د هرو خلکو سره ځان اختلاطول، نو هغه نعوذ بالله انسان جاهل وي، په دونه مسایلو باندې نه وي پوه، هلته نعوذ بالله هغه کار یا عمل یا عقیده یا فکر د کفر وي، تور سره روان یې، نو ستا د ایمان ورسره ضایع کېږي. نو ځکه د هر مؤمن مسلمان دپاره حد اقل یا علم دونه ضروري دی چې حلال و حرام ورته معلوم سي، یا د دونه ضروري ده چې دی دا مسلمان دا فکر له ځان سره وکړي چې خدای نه کرده په دا بعضې کارو خبرو یا بعضې فرقو ډلو باندې ځان نه ایستل، هسې نه چې ایمان مې راسه ولاړ شي زه به خبردار یم. الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسې اخره خاتمه په ایمان باندې کړي. الله دې د کفر او د شرک څخه وساتي.